د کونړ ولایت له زلزله ځپلو سره د تاجکستان هیواد مرستې نن په شیرخان سوداګریز بندر کې افغان لوري ته وسپارل شوې. د مسؤلینو په وینا د دغو مرستو اندازه 3000 ټنو ته رسیږي چې پکې خوراکي، ساختماني او نور د ژوند اړین توکي شامل دي. د کندوز ولایت ځایي مسؤلینو دوی ته د دغو مرستو د سپارلو پر مهال د تاجکستان له حکومت او ولس څخه د دوی د بشردوستانه همکاریو له امله مننه وکړه او ویل چې یادې مرستې به ډېر ژر زلزله ځپلو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ ولایت ته انتقال کړي. تاجکستان هیواد چې کومې مرستې رالیږلې دي دا د دوی د حسن ژوند ښکارندویي کوي او دا د دوی د تعامل ښکارندویي کوي چې د اسلامي امارت سره تاجکستان هیواد لري. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو، واقعا ډېر کومکونه دلته د دوی را رسېدلي دي. تقریبا 90 موټره مواد دي، خوراکي توکي، البسه، مختلف شیان په دې کې شته. نو موږ د دوی د حکومت څخه او د دوی د ملت څخه ډېره مننه کوو چې زموږ د هیوادوالو سره زلزله ځپلو سره چې واقعا هغه په ډېر یو سخت او شدید حالت کې دي، ډېر زیانونه او نقصانات ورسېدلي دي. نو موږ د دوی څخه ډېره مننه کوو چې دوی خپل بشري مرستې افغانستان ته راولېږلې او دغه مستحق خلکو ته یې راولېږلې. ورته مهال بیا تاجکستاني لوري وویل د یاد هیواد د ولسمشر امام علي رحمان د لارښوونې په اساس له 3000 ټنو ډېره مرسته چې پکې ساختماني مواد، جامې، لومړني خوراکي توکي، د څښاک اوبه او سون مواد شامل دي، د کونړ ولایت زلزله ځپلو ته ځانګړې شوې ده. یادو چارواکو زیاته کړه چې دغه مرستې به د تاجک هیات تر څار لاندې د اسلامي امارت د مرستو د کمیسیون له لارې د یادې طبیعي پیښې زیانمنو ته وسپارل شي. از قبیل مواد خوراکه، مواد ساختمانی، همه نمود تجهیزاتی که برای روزگار ضرورند ما در اجاگی دیدیم و برده تا مکان آفت ضرر دیدگان میرسونیم. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د سیمې او نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو د کونړ له زلزله ځپلو سره نغدي او غیر نغدي مرستې کړې وې.